عدم برداشت توري دا زمونږ په منځ کې اختلاف ولې راځي ځکه چې زمونږ مایند سیټ د یو بل نه بدل دی کنه دا د خلک چې یو بل نه بدل دي نو دا ځکه چې دا د دوی ذهنیت یو بل نه بدل دی د خلکو ذهنیت ولې د یو بل نه بدل دی ځکه چې د دوی په یو سپیسیفیک انوایرمنټ کې ګرومینګ شوی دی نو چې د هر چا د کور ماحول د هر چا چې کوم جومات کې سبق ویلی دی هر چا چې کوم سکول او کالج کې سبق ویلی دی نو چې هغې ماحول بدل دی نو د هر یو سړي هغه مایند سیټ هم بدل دی نو مایند سیټ څه شی دی خو خیالات دي فکرونه دي او نظریات دي کنه اوس ګورئ که دې ځای کې ما لکه دا خبره انډرسټینډ کړه چې څنګه زما مایند سیټ دی نو داسې د ریبل مایند سیټ دی او دا زما نه په دې وجه باندې بدل دی چې د ګرومینګ په یو جدا انوایرمنټ کې شوی دی نو دې کې بیا د اختلاف ورته خبره نه راځي هغه اختلاف کوم چې د جاهلانو اختلاف دی چې جګړې پې جوړېږي لکه ګورئ زمونږ اوس پاکستان کې چې دا کوم غټې پارټۍ دي دې کې کم کسان دي دا کم یو سړی چې په کومه یو پارټۍ کې دی په حقه دی بس ټیک دی څنګه ټیک دی ګورئ داسې یو سړی دی هغه وایي د پاکستان د ټولو مسلو حل په دې کې دی چې په پاکستان کې اسلامي نظام راشي اوس چې کله د دم دا مایند سیټ جوړ دی نو ظاهره خبره ده دی به یا په جماعت اسلامي کې یا په جمعیت سره یې کنه نو اوس د دې په مقابله کې یو بل سړی دی او وایي مسلم لیگ نون چې کله حکومت ته راغلی دی د مرګ ترقي کړې ده نواز شریف وایي مرګ کې میګا پراجیکټ سره ولي ترقي ورکوي نو دی به نواز شریف سره اوس یو بل سړی دی او هغه په مایند کې دا دی دا ملک چې وایي تباه دی نو دا د نواز شریف د زرداري د وجې نه تباه دی او د دې ملک خیرخوا چې کوم دی هغه خو صرف ملک نه یادوي هغه عالم اسلام یادوي او د عالم اسلام د ټولو غټ لیډر چې دی نه عمران خان دی نو اوس چې دی ورسره دی نه دی په دې وجه چې د مایند کې دا خبره ده کنه نو اوس وګورئ هر یو سړی خپل مایند فالو کوي ځکه شان کامپرسته پارټۍ چې کوي دا یو سړی ولې کامپرسته شي کامپرسته په دې وجه باندې شي چې دی داسې ځای کې پاتې شي چې دته یا لکه دی په اسلام آباد کې سبق وایي او دته هلته کې چې کوم اکثریتي قوم دی پنجابیان دي د هغې د تعصب ښکار شي یا دی چې کوم دی د کامپرستو سره پاتې شي چې دی اوس پېښور یونیورسټۍ کې دی دغه فېډریشن سره شو پښتون سټوډنټ فېډریشن سره شو نو چې دی سره شو د ده نه به څه جوړېږي خو همدغه به ترې جوړېږي که نه نو دا ګورئ سپیسیفیک انوایرمنټ کې چې ګرومینګ وشي نو هغه شان مایند سیټ جوړ شي نو زمونږ په منځ کې چې دا کوم اختلافات دي نو د اختلافات چې کله موږ داسې انډرسټینډ کړو بیا دا اختلافات پاتې نه شي خو په اصل کې هغه پوهه خو نشته که نه چې دغه پوهه نشته نو موږ چې په کومه پوهه کې راځو نو دا په اصل کې پوهه نه دي تر دې پورې چې زمونږ په ملک کې د پارلمنټ کله اجلاس وي نو په هغې کې هغه خلک یو بل پسې نه پاسي او یو بل ته کنځل نه کوي د دومره عدم برداشت دی د عدم برداشت څه د وجې نه دی د دغې جاهلیت د وجې نه